على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت السنة فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نور و رضو و پشپو کس تاسو درود ما تا فرشتے را رسوی جمعه پشپیو جمعه پورز تاسو کما بانے درود شریف وائے فرمائی دا زفخپلو غبون مبارک سرا اولما سولو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید والفرقان حمید کی رب کریم فرمائی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ رب کریم فرمائی قد نرى منک گورو اے نبی علیہ السلام منک گورو تقلب وجهك في السماء دستا بار بار آسمان تا مخ کر زور بار بار آسمان تا فولی وجهك پس وگرز وقت المخ قبلتاً اغی قبلیتا ترضاها چکمی قبلے باندے ترازی زمونگا دا عقیدہ دے زمونگا دا موقف دے چے خانہ کعبے چے کم کعبہ دے آغا حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت فرمائی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ شہنشاہ جود و عطا کا بھی کوثر دیکھو آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو نمائی عزت مندو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ لاڑو حج نواز نبی علیہ السلام روز اقدس تر آگئے بادشاہ وقت دیر غٹ بادشاہ دے خود شپاگ و میاشتو پا نیت باندے لاغا شپاگ و میاشت او سے وکڑت علامہ احتشام الدین شامی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی بادشاہ دا سے بادشاہ چھ دا پا مثل پا مسلمانوں کی بادشاہ نشتا دے ایغ زمانے خود سوکل بادشاہی آرسائی پریخول پا وقت کی یو یہ منگای واقستو یو یہ کلاس واقستلو او فقیری لباس واقستلو یو ٹوپای پسار کرا دا ملنگانو فقیرانو او بس چه قتل با دے نو بیا بدائے ولار دے خانہ کعبے دروازے طرف تا باب مزید سرا او بس منگے الاس کی نیولے دے مدینہ منورے باب مزید دروازے خواتا مسجد نبوی شریف باب مزید دروازے خواتا ولار دے او خلق لگو بورک ایوا ورازنا ایوا افتانا ایوا میاشت شپگ میاشت بادشاہ مسلسل محمود غزنوی نمائی عزت مندو وی بیا میں سو قتل حضرت شیخ احتشام الدین شامی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا مصر بادشاہ رہا ہے چھ مصر بادشاہ رہا ہے
هغه خو خپل جوبه کوبا واغوستله، ښه برابر دی، ورسره خدمتګاران دي. خو نبی علیه السلام دربار ته راغی، خو داسې محسوس نه کړو چې زه لکه یو بادشاه دربار ته ځم. او دی هم ګورې نیک دی چې بد سړی نه دی. فرمایي زه ورغم، ما وی زه خو د تاسو په مطلب نشم پوه. امام محمود غزنوي رحمت الله علیه ته وی چې ای بادشاه، تا خو دا شپږمه میاشت روانه ده چې ته دلته خلکو له اوبه ورکوې او فقیرانو لباس ته اغوستی، د دې څه راز دی؟ او د مصر بادشاه راغی، هغه خپله جوبه کوبه اغوستې ده او ښه برابر دی، او مقصد ده چې داسې وایي نه. وی ده وخندل، ده ما ته وفرمایل چې ای شیخ احتشام الدین شامی رحمت الله علیه، چې کم انسان دلته فقیری کوي، کم انسان دلته ملنګي کوي، دا په کل دنیا باندې بادشاه دی. دا په کل دنیا باندې بادشاه دی. زه دلته ملنګي کوم چې د دې در څوک ملنګي کوي، په کل دنیا باندې راج کوي. بیا ورغمه د مصر بادشاه ته مې چې ته هم نیک سړی، پرهیزګاره سړی، محمود غزنوي له غزنوي نه کابل نه په دې انداز کې راغلی دی، او ته چې ته خو په شاهانه لباس کې راغلی. ده ما ته وخندل، دی چې ته خو ما پېژنې که نه؟ مې چې زه ولې نه پېژنم، د مصر بادشاه یې، نیک انسان یې. ده ما ته وی چې زه ځکه په دې انداز کې راغلی یم، زه خلکو ته ښیم، زه خلکو ته ښیم چې نبي علیه السلام دربار ته راتګ نه مخکې زه یو ملنګ فقیر درویش وم، خو چې کله دې دربار ته راغلم نو الله رب کریم داسې دولتمند کړم چې ته مې وسپي. نو دا خلکو ته د الله نعمتونه ښیم او د حضور عطاګانې ښیم چې حضور خپلو غلامانو نه داسې ورکړي. دا زما عزتمندو هر چا یو خپل رنګ دی. اعلی حضرت فرمایي حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. بھائی عزت مندو مسلمانوں اولس میاشتې مدینه منوره کې او لس ورځې بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو، او داسې خو دوی اولس کاله مونځ کړی دی بیت المقدس طرف ته. خو یوه ورځ یوه روایت کې راځي د ماسپښین مونځ ټایم و، بل روایت کې راځي د مازدیګر مونځ ټایم، چې په دې کې یو صحابي راغی، وایي قربان یهودیان خو موږ ته طعنې راکوي، پیغورونه راکوي. څه پیغورونه راکوي؟ قربان دا پیغورونه موږ له راکوي چې شریعت مو بیل دی، نبی مو بیل دی، هر څه مو بیل دی، زمونږ قبلې ته ولې مخ کوئ؟ زمونږ قبلې ته ولې مخ کوئ؟ توجه مو شته؟ زده کړئ قرآن او حدیث زده کړئ چې څنګه دا ځینې خلکو ته ډېره سخته خشکه عقیده ښایي. زمونږ صحابه څنګه عقیده وه چې څنګه فریاد، څنګه پریشاني به نبي علیه السلام ته به راغله. نو ما عزتمندو قدرمندو نبی علیہ السلام په مونځ باندې ودرېدو، چې په مونځ باندې ودرېدو الله رب نبی علیہ السلام بار بار اسمان ته ګوري، بار بار اسمان ته ګوري، چې بار بار اسمان ته ګوري الله رب کریم آیت نازل فرمایلو قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب علیہ السلام زه ګورم چې ته بار بار اسمان ته مخ کوې. الله باندې خپل محبوب څومره ګران دی. اے محبوب علیہ السلام زه ګورم چې تاسو بار بار په مونځ کې خپل مخ اسمان ته کوئ، حالانکه زما او ستا که آسمان ته مسلسل کتل، ویسے مونځ کې آسمان ته کتل مکروه دی، خو که یو سړی مسلسل ګوري او بار بار ګوري او په قصد ګوري دغه سړي مونځ نه کېږي. خو نبي او امتی کې فرق دی. نبی مونږ کې بار بار آسمان ته ګوري او الله وحی هم په باندې نازلوي او مونږ هم ورکوي. نو ما عزتمند نبی علیه السلام دوه رکعاته ورکړل، دوه رکعاته، چې دریم رکعت ته نبی علیه السلام را پاسېدو نو الله ورته وفرمایل فولِ وجهک، اے محبوب علیه السلام وګرځه خپل مخ
قبلتن ترضاها، اے محبوبہ اغه قبله ته مخ ګرځاو چې ته په باندې راضي قبله بتا پر بدل کوم چې ته راضي کېږي قبله تا پر بدل شو. ما عزت مندو قدر مندو مسجد قبله تاین الله دې مونږ ټول ته وخایي. او سم یو داسې ورکوټه کتابونه لیکي سورای پکې پرې خو دی چې کوم طرف ته مسلمان مخ کولو بیت المقدس طرف ته نو هغه کې اوسم هغه نه پرې خو دی دا مسجد قبلتین چې ورشه الله دې مونږ ټول ورولي. امين خو وای کنه امين دوسی ولې کوي مینا محبت سره وای امين. نو علم زده کوي عقل زده کوي. ګوره مسجد قبلتین چې دی کنه التا بیت المقدس د سه برابرۍ کی لکه اوس دا مسجد حرام دی خانه کعبه دی او دې طرف ته بیت المقدس بالکل الٹا دی. لکه اوس مثال کے طور پر زه تاسو نه مخ وړم تاسو خو ما تاسو تر شاوي کنه تاسو ما تر مخ وي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دسه مخ راو دسه مخ راو ګرځاو او صحابه وسوکړه. دو روایت دي. یو روایت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دوی مسکلار وکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول دسه مخو به دسه مخ دسه نبی علیہ السلام مخ کې لاړو صحابه لار ورته وکړه او نبی علیہ السلام اخوا مخ. بل روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ستاو شو لکه زه اوس د سینه شم لاړ شم او ال تبع او درېږم. صحابه هم د سې په راتاو شو. نو ځنې صحابه موضوعونه مات کړل او لس صحابه نبی علیہ السلام پسې وګرځېدل اول نه تر اخیره پورې. نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو جنتیو لس 10 مبشره مونږ ورته وایو او نبی علیہ السلام متابعت وکړو هغه ته نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو جنتی. اوس دا ډېر خبرې دي. اول قبله دی خو وکړه اول قبله دی خو وکړه نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاو شو نو صحابه پسې تاو شو. صحابه چا پسې تاو شول؟ هغه کې چا پسې تاو شول؟ نو قبله نبی علیہ السلام دی که قبله خپل ځان لده قبله خو ځان لده کنه. نو نبی علیہ السلام پسې ولې تاو شول؟ نبی علیہ السلام پسې ولې تاو شول؟ نبی علیہ السلام پسې زکه تاو شول چې نبی علیہ السلام په حقیقت کې قبله دی. زکه چې قبله جوړون کې خو نبی علیہ السلام دی کنه بل څوک نه دی. ذکر حضرت فرمائی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې شو صحابه لار ورکړه او صحابه هم ورپسې ور ودرېدل او صحابه هم مشمات قبله هم بدل شو. دو یو ته وشول بل طرف ته وشول. دې طرف ته متوجه شته چې دا داسې نه کېدای چې 2 رکعات یې قبله ته وکړي او 2 بلې ته وکړي. نه قرآن دا وایي احادیث دا وایي چې کومې خواته نبی علیہ السلام ګرځېږي هغې خواته قبله هم ورپسې ګرځېږي هغې خواته قبله هم ورپسې ګرځېږي. ولې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه قبله ګرځولې کني خانه کعبه خو د 300 بوتانو نه ډکوه. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې وردل چې زما صحابي ته تانه ملاو شو زما صحابي ته تانه ملاو شو پیغور ملاو شو. او نبی علیہ السلام گویا کې په موس کې رابطه وي چې یا رب مونږ ته خو د بیت المقدس قبله ګرځولې ده خو زما صحابه او ته تانه ملاو کېږي لہذا زه ګرځم. نو رب کریم ورته فرمایل وګرځېږه هغې قبلې ته چې په کومې قبلې ته راځي. دې ته وایي صحابه او عشق او محبت چې کومې خواته نبی علیہ السلام هغې ته صحابه. او زمون خدایو کنه چې مونږه یاره مولوي صاحب داسې به دی نه کول داسې به دی کول داسې دا ګوره بیا دبۍ کې راځي. باقاعده کتابو صفا لیکلی دي چې کوم امام پسې مونځ کوي هغه ته به ته لار نه ښایې هغه نه به ته لارې تپوس کوي. او دا صحابه کرام مسلم شریف حدیث ته
حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ لک صحابه کې د څه چې دبا لکه په دې کې شرم نه کول، نبی علیہ السلام نے هر قسم خبره تپوس کول، هر قسم خبره تپوس پیا کول. و دې مطلب دا نه چې دا بے ادب وو، خبره تپوس پیا کولو خو په آداب سره. نبی علیہ السلام یو ځل مونږ ورکړو، 2 رکعاته مونږ وکړو. چې 2 رکعاته مونږ وکړو دا مسلم شریف کې دا موجود دی. نو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ سلام نه بعد ورته وای قربان ما ته د ښکاری کې چې مونږ خطا شو وی ولې ما ته د ښکاری کې چې مونږ 2 رکعات وکړو او کتا سو بیا خپل رب درته ویلي پیږي کې مونږ سنوایو دسه نوای چې قربان دا خطا 2 رکعات وکړو 4 بکوي 2 نور بیا راکنه په قربان مونږ ته د ښکاریږي چې مونږ 2 رکعات وکړل. نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي اے صدیق ته سوای په قربان کله چې تاسو تلاوت شروع کې ماته په 2 رکعاتونو پته نه لګي خو ماته ښکاریږي دسه چې دومو دسه نوای چې دا تم د 2 رکعات د صحابه عشق ګورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تفوس کہ عمر تسوائے کہ قربان ما ته پتہ هم نشته دي خو زما زړه دا وایي چې موږ لکه وکړې دي دا څنګه وایي چې 2 رکعات دې راکړې دي ټول صحابه ته پتہ وا ځکه چې صحابه په موږ کې نه حاضر نسوک په حاضر او بیا چې قرات الله محبوب کوي الله محبوب چې څوک موږ کې ولاړ یو ته شیطان څنګه راځي اوس په سبا ورځ کوي خدا دا مجلس آداب منتخائی صحابہ نمائی عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاندل فرمائن رازی چی بیاد و نور کو بیا نبی علیہ السلام پاسے دو نے نیت و تڑلو نے سلور وکڑل بیا اغزین 2 رکعاتا شروع کرل. علماء کرام فرمائی دین دیر مسئلے مونگتا معلوم شوی ایو دا مسئلہ معلوم شوا چې نبی علیہ السلام خندا کوي صحابه او سره یا صحابه نبی علیہ السلام سره خندا کې دا عین منز دی په دې سره منز نه ماتيږي بل نبی علیہ السلام کا قبله نه مخ هم وګرځوي کنه نه د نبی علیہ السلام منز ماتيږي او چې صحابه ور پسې ولاړی چې هغه هم مخ وګرځوي منز نه ماتيږي ځکه چې د قبله څوک ته نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دی. نبی علیہ السلام سره علماء فرمایي چې څومره یو انسان ناست وي خبره ور سره کوي ګانټه 13 شي 13 شي 15 13 شي دا په مونږ کې دی لعق ازګینه بده مونږ شروع کوي. دا د ما عزت مند د صحابه کرامو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذات متعلق عقیده وی دا ایمان او وی دا یقین او چې قبله چې ده هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مقام باندې غزوه حدیبیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره پاتې شول ټول احرامونه هم تړلي دي او سرونه هم خایلي دي. په دې کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ولېږلو او نبی علیہ السلام منع کړو چې ته دوی سره مصالحت روکا خبر روکا چې خبر خې طرف ته وځي. چې کله حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورغه نو کفار مکه ورته وی چې ستاسو نبی مو منع کړو ابدي کال ته حج نه کوي نه به عمره کوي بل کال ته راځي او ګوره ته خو اسی دولتمند سړای او اسی هم تا په مکه خلکو یو عزت دی یو سټیټس دی یو مقام دی نه عثمان راغلی اسی هم په احرام کې ورځ ته اجازه ته عمره وکړه. حضرت دا بخاری شریف الفاظ دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل وی عثمان بسنګ خانه کعبه نه تاویږي څنګه به عمره کوي څنګه به حجر اسود خپلوي چې د محبوب نه خپل کړي اول به محبوب روان عثمان به ورپسې روانه عثمان ته نه داسې د عمره ضرورت شته نه داسې حج ضرورت شي په محبوب بلکې
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره تابعداري کوله چې عمره یې کړې دي خو حج صرف یو کړای وی چې نه نبی علیہ السلام یو حج کړای دی سلور عمره کړې دي خو زه په حج کې نبی علیہ السلام نه مخکې کېدې نشم زه یو حج کوم دا د صحابه کرامو تابعداري و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ها چې کله غزوه حدیبیه په وخت باندې صلح حدیبیه په وخت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زه خپل سامانونه وتړې بل کال ته برازو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغه صحابه سره میټینګ کوي چې یار نبی کریم خدا او فرمان مسلمانونه خړایل دي احرامونه متړل دي راغلي خوشي خدا عمره خو چې وسو کو کنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خوا راغله چې د سره خبر وکم فرمایي چې کله زه د خیمه ته وردن نشم نو خپل سامان تړل دی او تیار ناست مې چې صدیق دا حالات دي راغلي عمره په نیت باندې اوس الله محبوب فرمایي چې زئی وي چې الله محبوب فرمایي زئی خو بیا زئی کنه سره پارا ناشته بیا زئی کنه سره پارا ناشته نور څه پکې غواړي دومره تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زکات چې صحابه ته پتا وا چې د کعبه چې دی هغه الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ذات اقدس مبارک دی او ما عزت مندو کله چې مکه فتح شو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل اے بلال وخرج او خانه کعبه په چت باندې اذان وکړه حضرت بلال رضی الله عنه چې وختلو د خانه کعبه دا اصول دي چې سړی وردن نشي بیا چې کوم طرف ته مخ پکې کوي استعمال دي چې کوټه ته دن نشي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مخ کې چیرته اذان دې پر سو خانه کعبه چت نو خطلای دا پهلا واحد انسان دی عظیم انسان چې خانه کعبه په چت اذان کړ او نه بدن آباد سو خانه کعبه په چت باندې اذان کی دا اعزاز فقط حضرت آدم علیہ السلام نے واخلا روز نے قیامت پورے صرف اور صرف بلال ته ملاو د غلامای پسند کی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وخه جوړو نو بازی کتابو دا لیکل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د تاسو کو قربان کمه خواته مخ کما نبی علیہ السلام ورته فرمایله چې ما ته مخ کزه چې زدا کعبه هم ته خدا کعبه په چت ولاړې خو تاریخ ابن حشام د دې خبره رد کړای دی د فرمای نه خبر داسې نه دلایل باقاعده په ویل دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه کله بلال تاسو کو قربان کمه خواته مخ کم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایا چې تا زړه کم طرف ته واړی هغه طرف ته مخ سبحان الله چې زړه دې کم طرف ته واړی نو هغه طرف ته مخ کا نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ وکتل چې بلال اذان کولو نو په اذان کې تاویدو ګول تاویدو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما چې بلال ته کچھ دا بلال ولې تاویږي وی چې خطه مې وکتل نو ا دې په وجه سره تاویدو چې نبی علیہ السلام په خپل اوخه مبارک باندې ناسو او د خانه کعبه نه ګول تاویدو نو چې کومه خواته حضور تلوغه خواته بلال مخ کول او اذان کول اعلی حضرت فرمایي حاجیو آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو معزز بندو مواہب دنیا کے امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام پر صفات باندې کتاب لیکل المواهب الدنیا پیغه کې دا فرمایي چې په ورځ د قیامت کله الله ټول راپورته کوي نو خانه کعبه به هم راپورته کوي چې کله خانه کعبه راپورته کوي نو بیا به خانه کعبه و یا رب یو اجازه درنه غواړم زه چیرته ځم الله رب کریم ورته فرمایي چیرته ځې و یا رب ماته اجازه راکا تا محبوب تا ورزم او تا محبوب باندې اول سلام اچو نو رب کریم با خانه کعبه ته اجازه ورکي خانه کعبه بل خپل مقام نه روانه شي مدینه منوره ته حضور کلی ته مدینه منوره ته براشي محبوب باندې باور سلام اچوي بیا به خانه کعبه میدان محشر کې حاضری کوي نو چا طوافونه چې کړي چا هغه سجدي لګولې او وای خلکو
بس شے کوي شفاعت پکوي. نو اعلیٰ حضرت فرمائی حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہماری عزت مندو قدر مندو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سمرہ مینو نبی علیہ السلام دنیا نے پردہ فرمائے بیا خو پکار داو کنه چې په مکه کې دوی کورونه او مکه کې یو موږ په یو لک باندې دي، په مکه کې دوی کورونه او په مکه کې دوی جایدادونه او په مکه کې دوی مکمل خاندانونه خو کم مهاجر صحابه چراغلی او وی بیا مکه مکرمه ته حج نه علاوه مخ نه دی ګرځولې. سده پارا دې دې پارا چې الله محبوب په مدینه کې پروت دی، نو سده پارا مونږ زو. او حضرت امام مالک رحمت الله علیه په کول عمر کې یو حج وکړلو او دا یو حج نه مجبورې نه وکړو، وی دا حج دې له وجه نه کوم چې دارا باندې فرض دی او راتلون کې مقلدین او ته چې احکام او خایم د شریعت دې له وجه نه کوم کني والله زړه مې نه کېږي ځکه چې زه په ځان یریږم ادا سه نه چې ما ته مرګ راشي او زه په مدینه کې نه یم. سبحان الله. فرمایي دا سه نه چې ما ته مرګ راشي او زه په مدینه کې نه یم، دې له جهته بد تجارت د بهر نه وتلو، بس په مدینه منوره کې بدای ناس. دا نبی علیہ السلام کلی سرا، نبی علیہ السلام وطن سرا، نبی علیہ السلام علاقے سرا منا محبت او دس الفت. ما عزت مندو قدر مندو حضرت علامہ فاسی، حضرت علامہ محمد بن فاسی رحمت اللہ دیر غٹ عالم تیر شوی دے، آغا راغ نبی علیہ السلام دربار چې دربار تراغه خپل گریبان اخلاص کو او خپل پګړې وزار چپړې هر څه یو باسل او سوای وای قربان خلق خپته د جز سمره ګناګاری خو دلته می خلق قدر کې پته نشته او دلته تا پته نه. یا رسول الله زتا دربار تراغلایم گناہوں بالکل خاشوے، اے دے اللہ رسولہ تب ما باندے رحم و کرم کا قرآن کے اللہ فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرمائی اے زمان محبوبہ امتیان دے چکلہ گناہوں کی پزان باندے زیادتوب ہو کی بیا دے تاخوان تراشی اللہ نے دے توبہ اگوڑی تو دوی تا سفارش وکا مانے توبے سفارش وکا. اللہ فرمائی ضرور بما توبے قبل ان کے پیدا کی چو گناہوں کے چو توبہ کوئی چاہ پر ذریعے کوئی نبی علیہ السلام پر ذریعے کوئی. نو علامہ محمد بن علامہ فاسی فرمائی چو قربان زو اسرا غنائم او زسان صفا کول وانا. نو حاضرین مصنفین لکی چه اغ وقت دس یو سکتا شانتی سکتا شما او خوشبوی خورا شما، خوشبوی دس یو لسو شلو میدو پر خوشبوی خورا شما، اغیر نبادا خوشبوی ختم شما و ایدای پاس دو خپل گریبانی و تڑلو پٹکای پر سر کرو او روان شو. خلقو آواز پسے اوپرو اے درویشا ندے پر آتک مطلب پوشو ندے واپسے پتک مطلب پوشو سا مطلب راغ گریبان دے خلاص کو دا خوشبوئی دا سوا او بیا دے پکڑے ہوتا روان شوی. بے خلقو تاسو نپوئے گئے وی دا کما خوشبوئی چوا اللہ محبوب لخپل روزین راو. سبحان اللہ محبوب تا میں فریاد راوڑو محبوب بخپل روزین راوتو نا تشریف راوڑو دا خوشبوئی اللہ محبوب سر ہوا راو چتکڑا دا کل علاقہ معطر اکڑا او بے ما پسینے باند لاس کے خودلو ما توی ورزفاسی اللہ یہ تا گناہونا معاف کرد. نو بس چو حضور دارا توی سینہ میں یخش وزکا میں خپلا پکڑے رواقستا او زکی ہے. دادا صحاب دادا زمونگا سلف صالحین و آکی دیوی چو حضور خواطب دوی پخپل انداز سر رات لن پخپل طریقے سرا پخپل یو خواند یو پخپل ڈنگ کے برات لن. وما عزت مندو ایو ورز
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ په خپل مسند احمد کې لیکي، مسند احمد بن حنبل کې لیکي، خپل مسند کتاب کې لیکي سلورم جلد کې چې مروان بن عبد الملک د مدینه منوره قاضي وخت گورنر وخت یوش پراوتلو سګوري چې یو سړی دی په قبر رسول باندې په مزار رسول باندې خپل سر کې خو دی او جړاګانې کوي. دیسه ورته وای دی ورته نږدې شو ورته وای یا فلانی اتدری ما تصنع، اے فلانه اپی جنم دینه خدا ته پته شته ته دا سکه اتدری ما تصنع ته دا سکه چې په قبر دې سری خو دی اوخ کې دوی وی لګای نبی علیہ السلام قبر خواتا فرمائی فقبل وجهه، اچھا سری خود ہے وہ خورتا ہو گرزا فہو ابا ایوب انصاری، اگا حضرت ابو ایوب انصاری وہ اگا ورتوی ما جئتو زنیم راغلے للاسنام بوتانتا حاضی رسول اللہ زبط خواتا نیم راغلے زو خود اللہ رسول خواتا راغلے او بے دا آیت ورتوی سوک بخبل زان باندے ظلموں کی نو اے محبوبہ تا خواتا دے راشی گورے دا ما تا مخ آیا زبل سوک نیما زو خود حضور غلام ایوب انصاری ما حضور خواتا چرا غنیم بس یار تخبل دکڑا آئیم دنیا پریشانے ورطا بیانو ما دنیا غمون ورطا بیانو ما دنیا تنگیانے ورطا بیانو ما چوے حضور تک نبادا مہما دے کمی کمی سخت تیرے شوے او تیری گی لیا دی زخو محبوب خواتا خپل غم بیانو ولو خواتا ترا غنیم زچرتا یو بوتا نہیں امرا غلائے زچرتا یو بوتا سجدہ نکو ما زخو خپل محبوب پا خاورو باندے میں سری خودے دے خپل پریشانے ورطا بیانو نمائی عزت مندو قدر مندو الحمدللہ ثم الحمدللہ زمونگا آغا عقیدہ دے چه زما ایوب انصاری عقیدہ دے زمونگا آغا عقیدہ دے چه زما علامہ فاسی عقیدہ دے زمونگا آغا عقیدہ دے الحمدللہ چه کم عقیدہ دے حضرت بلال دے او اللہ رب کریم نے مفدی عقیدے باندے قائم و دائم و ساتھی اعلی حضرت فرمائی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ماں عزت مندو قدر مندو علماء کرام فرمائی میزاب رحمت خانہ کعبے چھت باندے چکمہ پرنالہ کی لگی دلے چھ باران روشے ابو پہ باندے کی گی نو دیتا میزاب رحمت وی رحمت والا پرنالہ او چچا باندے ہما دے یو سو کترے وہ لگی کنا نو خدای پاک پدہ باندے رحمتونا نازل بھی او گناہ دائے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کوي خدا خوش قسمت خلقو ته ملاوي کی ځکه چې تل خو بارانونه نه وريږي تل خو بارانونه نه وريږي. اعلی حضرت فرمایي وې د میزاب یو څو چینټه یو څو قطرې درته ملاو شوې گناہ دې توي شول خو کباران نه کې دو بیا خو تا ته دا مقام نه ملاويږي. راشه حضور په دربار باندې چې څنګه ته حاضرې ګرب فرمای اے محبوبہ چې تا خاطر راغلی دی ما هم قبول کړی دی. ولې مدینه جانان فرمای څوک چې حج ته راغی الله به ته د حج ثواب ورکوي، فرمای څوک چې بیا ما خاطر راغی الله رب کریم به ته بیا د دعا حج کولو ثواب ورکوي. څوک چې ما خاطر راغی الله رب کریم به انسان ته دعا حجونه کولو ثواب ورعطا کوي. رب کریم دې مونږ ته هم هغه ښایسته ځای وښایي، رب کریم دې مونږ ته هم دغه کعبه وښایي، رب کریم دې مونږ اغزي ته ورسوي. الله رب کریم نه دعا دې رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله.